Last year, I spent 2 months in Helmand province. تیر کال ما د افغانستان په هلمند ولایت کې 2 میاشتې تیرې کړې. زما لومړی تجربه د هغه قربانۍ لیدل و چې زموږ پوځیان یې په دې سیمه کې ورکوي. Secure peace in this war-torn region. In the last 2 years, په تیر 2 کال کې دلته تر 100 زیاتو برتانوي عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اوس په 2008 کې زه بیا د برتانویانو د جګړې لومړۍ کرښې ته ځم. front line. This دا د مځکې پر سر یو تر ټولو خطرناکه ځای دی. I'll be spending زه به دلته د ډلتا کمپني او رویال ریش له ډلې سره یم. Hitting the walls. Minnie gunner is injured. We don't know how badly yet. He's just hit. Spot on. and I'll be meeting او زه به د افغان اردو له پوځیانو سره هم ووینم. army. موږ ته وویل سول چې باید چړې اماده کړو. زه بیا راغلی یم ترڅو وګورم چې څه تغیرات راغلي دي او ثابته کړم چې موږ خپل هغه پوځیان نه دي هیر کړي چې زموږ لپاره هره ورځ خپل ژوند د یو خطرناک دښمن پر وړاندې په خطر کې اچولی دی. افغانستان ته دا یو ډیر بد ښه راغلاست و که نه؟ After almost د کلونو غیر حاضري وروسته زه بیا افغانستان ته راګرځم چې وګورم چې زما په نشتون کې څه تغیرات راغلي دي. په هر صورت زه ښه خبر یم چې د جګړې ګټل ناممکنه دي. زه به په یوه 33 کلنه زړه ټرای سټار الوتکه کې سفر کوم چې افغانستان ته او له افغانستانه ځواکونه لیږدوي رالیږدوي. په لومړي ځل چې زه افغانستان ته ولاړم زه کشر وم او بیخي نه پوهېدم چې زما سره به څه پیښ سي. خو دا ځل که ووایم چې وارخطا نه یم نو دروغجن به سم. خو د جګړې سیمې ته تګ هم خپل خوند لري. Excitement about going out to a war zone. I have plenty د پیښو په اړه د فکر کولو دپاره ښه ډیر وخت لرم ځکه چې زما اخري منزل مساقلا ته رسېدل 2 ورځې وخت نیسي. مګر زما د سفر لومړنی پړاو به قندهار وي. In around about an hour. شاوخوا 1 ساعت کې به موږ د هلمند په مستنداتو کې کښته کیږو چې دا په هلمند کې د برتانویانو کور دی. In Helmand. bastion. باستن په لویدیځ کې یو سره ساحه ده. تیر ځل موږ د ورځې سفر وکړ مګر اوس اکثره الوتکې د شپې الوتنه کوي. After dark. دوی به د دغه شپنیو عینکو سره چې د دوی لپاره ځانګړي دي ځي. دوی وایي چې په دغه شپنیو عینکو کې تر ورځې ښه ویني. And that you generally can see during daylight hours. So all in all, او بل په دې خاطر ډیر د شپې سفر کوي چې د ورځې یې دښمن لیدلی سي. risk of being seen by the enemy during the day. Since I له هغه وروسته چې زه په سپټمبر کې له دې ځایه ولاړم د دوهم کمبستن د جوړېدو سره دا کمپ هم 2 برابره پراخ سوی دی کوم چې دلته د ډیر وخت لپاره د برتانوي ځواکونو د پاتې کېدلو یو واضحه نښه ده. outside د جرمن قومندانۍ مخې ته یوه نښه داسې ولاړه ده چې ښایي دا جګړه څومره سخته ده. This is the memorial. دا د هغه وژل سوو برتانویانو یادګار دی څوک چې د لیه په هلمند ولایت کې وژل سوي دي. دا د هغه وژل سوو عسکرو نومونه دي د چا د کورنیو سره چې ما لیدلي دي. زما لپاره ځورونکی څه په لوحه کې اخرنی نوم دی
اوس تازه د فبرورۍ د 8 میاشتې پر 20 وژل سوی دی او که موږ غواړو دا لیست نوی کړو نو 21 نور نومونه باید ور اضافه کړو او دا جګړه چې موږ ورته ګورو هیڅ پای یې نه معلومیږي. د تیر یو کال راهیسې چې دوی دلته اوسیږي رویال انګلند کمپنۍ نه تنه د لاس ورکړي دي. لومړی کریس ګری و. هیڅ مې زړه ته نه لویږي چې دا دې رښتیا وي. ته باید باور وکړې چې دوی بیرته کور ته راځي. زه صرف همدا غواړم چې دی بیرته کور ته راسي. غواړم چې زما د سپي سره قدم ووهي، خپله بسته کښېږدي او یو څه هوسایي وکړي. زما سترګې هم د هغه درو ځوانانو د نوم اخیستلو سره له ژړا ډکې سوې کوم چې د کجکي په پیښه کې یو کال مخکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. فوسټر ماکلر او ټرمبل په یو کور کې هغه وخت ووژل سول کله چې مستقیما د امریکایي 1500 پونډه بم ښکار سوه. To lose a child thousands miles away. زرګونه میله لیرې د یو اولاد له لاسه ورکول په داسې حال کې چې تل یې هغه ته انتظار کړی او د هغه سره په ډیر حساس وخت کې شتون ونه لري او دا هغه وخت و چې تر بل هر وخت ستا ورته ډیره اړتیا وي، په تور سره نه یې. Any other time and you're not there. 6 months later 6 میاشتې وروسته د روبي کورنۍ د دوی د زوی په یاد یوه میلمستیا جوړه کړه. د روبي هیله دا وه چې د ده ایرې په یوه ناتصور کېدونکي ډول وپاشل سي. imaginative way. همدا دی او د ته ورته زړور خلک د دې سبب سول چې زه بیا غواړم افغانستان ته راسم. 4 ساعته وروسته به د خپل سفر د وروستي پړاو دپاره د ریف چینوک الوتکې ته د ورختلو په حال کې یو. دا الوتکې دلته د عملیاتو د ملا د تیر په څیر دي. دا به موږ د امنیتي باستن کمپ څخه د مساقله او کمربند ته وباسي. باید ووایم چې دا په نړۍ کې زما تر ټولو د خوښ هلیکوپترې دي. ډېری وخت موږ د جنګ په ډګر کې بند پاتې سوي یو. موږ د عسکرو په پرتله هیڅ هم نه دي کړي، خو بیا هم کله به مو چې ولیدل چې د غرو پر سر به دوی راښکاره سوې نو داسې به مو احساسوله لکه د اختر سهار. It's like Christmas morning. کله چې موږ د دې صحرا له پاسه الوتنه کوو ما ته د تیر کال ځینې ځایونه را په یادېږي لکه سنګین، نوزاد او کجکي. مګر یو ځای چې ما تیر کال ونه سو لیدلی هغه مساقله ده ځکه چې د طالبانو په لاس کې وه. As it was in the hands of the Taliban. نن هغه د ایساف ځواکونو په لاس کې ده. مګر اوس هم طالبان 1 کیلومتر ورڅخه لیرې دي. له همدې امله موږ داسې کښته او تیز روان یو چې د دښمن د ډزو څخه وژغورل سو ځکه تیره میاشت یوه چینوک هلیکوپتر نږدې و د راکټ په مټ رالوېدلې وای. زموږ غوټې لا نه دي ښکته سوي چې د ډیلټا کمپنۍ مشر ګوډال راته وایي چې موږ په عملیاتو پسې ځو. On an operation. It's good to be here. But you know, the more night as it stands just now, mate, you're happy with that much. You're pretty much guaranteed to see what you came to see anyway, mate. Tomorrow night. Yeah. So, yeah, well, it's not. We're going out for 4 days, mate. So obviously we've got with the face on it. 4 days straight off. Ah, you've got it, mate. Fantastic. We'll look after you, after that, mate. So in less than 20 د 4 ساعته په کمه موده کې به زه د برتانوي ځواکونو سره په کمربند کې د طالبانو تر ګزارونو لاندې یم. زه همدا اوس مساقله ته راورسېدم چې دلته 2 ډلګۍ رویل اریش ډلګۍ او افغان اردو اوسیږي. زه به را روانه میاشت د ډیلټا کمپنۍ د 5مې ډلې سره تېروم. company of 5 Scots. ما حتی خپلې غوټې لا هم نه وې سره سپړلې چې راته وویل سول چې سبا عملیاتو ته ځان تیار کړه.
4 ورځې نیسي. اوږده عملیات شاید دا زموږ تر ټولو اوږده عملیات وي. میجر نیک ګولډر د ډلټا کمپنۍ د ډلې یو قومندان دی. ښکاره خبره ده چې دا سیمه خپله هم ډېره خرابه ده. دلته به د 6 څخه تر 8 فوټه لوړ جواري وي او یقینا که بخت راسره یاري وکړه په دې سیمه کې د لید ساحه یوازې د 5 څخه تر 10 مترو پورې ده. بې له شکه چې طالبان به دلته وي نو د دې 4 ورځو په جریان کې به ډېر څه وسي په دې هیله چې په دې 4 ورځو کې هغوی ته یو سخت ګزار ورکړو. And hopefully we can give them a good bloody nose by the end of the 4-day on. Okay, that's it. دا کمپ د مساکله د یو کوچني ښار په زړه کې موقعیت لري. طالبان له همدې ځایه د ایران او پاکستان سره د وسلو او تاریاکو تجارت سمبالوي. دا د برتانوي فوجیانو لومړی ځل نه دی چې دلته راځي. په 2006 کې رویال اریش او فارس کمپنیو دا ښار ونیو خو څه موده وروسته بیرته طالبانو ونیوی. طالبان پر برتانوي ځواکونو زور سول او دوی بې له کم ټک او جنګ وتښتېدل. بیا وروسته په 2007 کې ایساف فوجونو بیرته ښار ونیوی او هلته یې کمپ جوړ کړ. په هغه کې یو پخوانی هوټل هم و. نن برتانوي ځواکونو ویلي چې په هلمند کې پرمختګ یا به دوام ومومي یا به له منځه ولاړ سي او دا هر څه د مساکله په حالاتو پورې اړه لري. طالبان خپل ښار بیرته غواړي او شاوخوا پرې راګرځېدلي دي. نیکه څه فکر کوې چې د ولسوالۍ د مرکز څخه تر وتلو وروسته به څومره ژر پر تا حمله وسي؟ زما په ګمان د مساکله څخه شمال طرف ته 2.5 کیلومتره لرې شاید تر برید لاندې راسو. دا څنګه معلوموي چې پر تا برید کیږي؟ دا وړاندوینه کولی سي؟ موږ دښمن څارو. دوی په خپلو کې سره وایي چې آماده یو. کله چې دوی موږ ډېر څاري نو زه شکمن کېږم چې شاید راتلونکي شپه پر موږ حمله وکړي. په همدې ترتیب په راتلونکي شپو کې ډېرې حملې کېږي. And then over the following days we'll have sporadic contacts as we head north. شاید د هر څه مسؤل ته یې ځکه ته د 80 سرتیرو پر سر مشر یې. دغسې نه ده؟ 70-80 men, aren't you? Yeah, I mean, I think that there is a great deal. زما په فکر دا ډېر فشار دی. حتی د یو عادي سرتیر لپاره هم کله چې له دښمن سره مخامخ سي او ډزې در باندې وشي دا یو سخت حالت وي. زه فکر کوم چې دا فشار تر ټولو زیات د قطعې قومندانان احساسوي ځکه هغوی د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې وي. Because they really are right up to the front with the Taliban. As the infantry, همدا یوازنۍ لاره ده. تا باید وجنګېږې که نه؟ هو نو بله لاره نشته. د وسایطو سره لا ډېره سخته ده چې جنګي سیمې ته ځي. ځینې کسان پیاده را سره ځي. بل ټول وسایل او تجهیزات له ځان سره وړي. د ورځې په جریان کې 7 یا 8 کیلومتره شاوخوا ګزمه کوي. کله چې تاسو د شپې لپاره پاتې سئ دښمن به خامخا پوهیږي چې تاسو چیرې یاست. نو کله چې تاسو حرکت وکړئ یو ډول خطر به حتمي احساسوئ که نه؟ هو حقیقت ده. خو د هغوی لیدل ډېر سخت دي ځکه دوی هر وخت زموږ په موقعیت خبر وي. یوه لویه ستونزه دا ده کله موږ کوم کور ته د شپې لپاره ننوځو طالبان خپل ملګري سره راټولوي. کله چې سهار حرکت کوو هغوی له مخکې زموږ لپاره چمتو وي. ډلټا کمپنۍ د خپل 6 میاشتني سفر په 4مه میاشت کې دي. تر اوسه چې دوی مساقله ته راغلي دي دوی د خپل مسلک تر ټولو له سختو جنګونو سره مخ سوي دي. د څو کالو یاست؟ تاسو د څو کالو یاست؟ زه د 18 کالو یم. تر ټولو کشر زه یم. زه دلته افغانستان کې د 15 هفتو راهیسې په پرلپسې تمرین اخته یم. نو دلته خوشحاله یې چې راغلی یې؟ اکثره وخت پښیمانه سم. نه په عموم کې څنګه یاست؟ زما په ژوند کې داسې حالت نه و راباندې راغلی. زه ډېر وخت په کور کې وم. د ملګرو سره به مکتب ته تلم. اوس دا هم د دې کسانو سره یم. د جنگ په وخت کې د خپل دښمن په اړه څه فکر کوئ؟ فکر کوئ چې تکړه دی که کمزوری؟ که تکړه دی نو څومره؟ باید په کمزورې سترګه ورته ونه ګورو ځکه کله چې یو څوک جنګ کوي بالخصوص وسلوال جنګ نو باید په کمزورې سترګه ورته ونه ګورو. او بل دا خلک خو هیڅ ډار نه لري. زموږ سره اپاچي سرخکې را سره وي او دوی ان زموږ اپاچي سرخکې په راکټ ویشتلي دي. دوی ډېر سخت جنګ کوي. د دې جنګ پای نه معلومیږي. دوی ښه پوهیږي چې څه کوي. موږ ځکه د دې خلکو سره جنګیږو چې موږ ته $2 راکول کیږي او دوی د هغه څه لپاره جنګیږي په څه چې دوی باور لري نو حتما به زموږ سره جنګیږي.
we were like a dirty dozen because most of us, I mean, not a lot of us are all the same captain. موږ په دې ډله کې ډول ډول خلک سره یوځای سوي یو. ټول د یوې رتبې والا نه یو. ځینې موټروانان دي، ځینې پیرداران دي، زموږ سره ریزرف عسکر هم راسره دي. نو دا یوه ډېره فعاله ډله ده. دوی ډېر ښه فعالیت کوي. موږ ښه ملګرتیا سره کړې. ما په خپله 15 کلنۍ پوځي دوره کې د دوی په ډول ښه عسکر نه دي لیدلي. هر کله چې موږ په یوه ستونزه کې راګیرېږو دا ځوانان ډېره مرسته راسره کوي. په تېرو څو میاشتو کې دا ډول ډېر مثبتونه راباندې راغلي دي او دوی زموږ سره ډېره مرسته کړې ده. No matter what's happened. ستا لپاره تر ټولو احساساتي حالت کم دی؟ څه مو ډېر ځوروي؟ A friend of mine was killed. زما یو ملګری چې 3 هفتې مخکې مړ سو. هغه وویشتل سو. Sort of, I kind of lost my, I don't know. نه پوهېږم چې څه درته ووایم. دا هغه څه دي چې د دې خلکو په وړاندې ما ډېر په غوسه کوي. هغه زما په ژوند کې یو ډېر ښه انسان و. And د دې ځوانانو تجربې د دې ښکارندویي کوي چې د طالبانو سره د جګړې پای نامعلوم دی. دا خلک د عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي، مګر زه نسم ورسره تلای. تودوخه له 45 درجې څخه زیاته ده. ډاکټر راته وویل چې په کم کې پاته سه تر څو ورسره عادت سي او بیا سبا د دوی د اکمالاتو سره ولاړ سه. 20 ډلتا کمپنۍ همدا اوس د مساقله ولسوالۍ د مرکزي دروازې څخه راووتل او نورې 2 ډلې بیا د ولسوالۍ پر بله دروازه ووتل. اوس به دوی شمال لور ته ځي او سبا به بیا موږ ورسره یوځای سو او را روانې 3 ورځې به د محفوظې ساحې د باندې ورسره تېرې کړو چیرې چې دوی د طالبانو سره جنګیږي. څرنګه چې عسکر د خپل کمپ څخه ووځي زه هم بیرته ځم چې د سبا لپاره تیاری ونیسم. دا زموږ کوچنی کور دی. دا هغه ځای دی چې موږ د شپې پکښې اوسېږو. دا د کیمرمین ځای دی. دا د لارښود او دا زما دی. نو دا بیا هغه سامان دی چې زه به یې راسره وړم. دا د سر څراغ دی چې د شپې لپاره ضروري دی. ژاولې په جنګ کې خوله ډېره وچوي. د ځان پاکولو اټولونه، د لاس اټولونه. دا خو نو مورفین دي، پلاستران او دلته مې یو څه خواړه راخیستي دي چې له 4 ساعته څخه تر 14 ساعته پورې مو ګزاره پکېږي. همداسې زما بوټونه او زما زغره چې اغوندم به یې. بس نو همدا و. دا چې دلتا کمپنۍ په عملیاتو وتلې کم تاسې خاموش دی چې ماته په راتلونکي 2 ورځو کې د خپلو پلانونو په اړه د فکر کولو موقع راکوي. بېشکه اندېښمن یم چې دا به څنګه سي، خو بله لاره نسته. دا حیرانونکې ده چې کله څوک پرې ډزې کوي انسان څومره انرژي پیدا کولی سي. بله اندېښنه دا ده چې طالبان اوس په کنده کې ماینونه ځای پر ځای کوي. دوی پوهیږي چې کله پر سرتیرو برید وسي نو دوی نږدې موجودو سرپناهو ته ورټوپ کوي او اوس دوی په همدې لښتیو کې ماینونه ځای پر ځای کوي. دا در باندې یو اضافي فشار وي چې اوس پر زیړه ډبه ور برابر نسم. دا ډېر رواني اغېز لري. نو داسې قصې دي. زه باید نور خپل ځای ته ولاړ سم. که مې کولی سوای چې یو سترګه خوب وکم نو ښه شپه سبا به سره ګورو. نن به زه د ډلتا کمپنۍ سره په عملیاتو کې په محفوظه ساحه کې یو ځای سم. نن څومره درنه ده.
ما ته ویل سوي چې دوی د طالبانو سره ښکېل سوي دي. د دوهمې ډلګۍ عسکر به ما او د کیمرې ټیم د دوی په مسفت موټرو کې شمال ته یوسي. هلته به دوی د ډیلټا کمپنۍ ته اکمالات وکړي او موږ به هم هلته کښته کړي. نو دا دی موږ اوس د مساقله د مرکز څخه ځو. موږ به د شلې په شمال کې د ډیلټا د کمپنۍ سره یو ځای سو. موږ د شمال پر لور روان یو چیرې چې ډیلټا کمپنۍ زموږ لپاره انتظار کوي. کله چې زه دوی سره یو ځای سم بیا پلان دا دی چې نور هم شمال لور ته د طالبانو د جګړې لومړی کورشو ته ورسو. هغه ځای ته موږ ګارډن وایو. دوی هیله لري چې دښمن پر شا کړي او د طالبانو قمندانان تر پیژندلو وروسته له منځه یوسي. ښه نو تر دې ځای راورسېدو. موږ د کښته کېدو په حال کې یو. هیله ده چې زموږ رسته طرف ته به څو اربي موټران وي. دا مې بسته ده او دا مې زغره. ډیلټا کمپنۍ د وادي کلي په یوه کور کې پناه اخیستې ده. د نن سهار په جګړه کې په یقیني ډول 2 طالبان وژل سوي دي. نیک به راته ووایي چې څه پیښ سول. موږ د هغه کور څخه سهار د شمال خواته راووتلو چې سمدستي پر موږ د شا او مخ له خوا څخه بریدونه شروع سول. هغه مخکیني سرتیري 3 طالبان ولیدل چې له یوه کور څخه راووتل. 2 مو ورڅخه ووژل او یو ټپي سو او وتښتېدی. او بیا د شمال له خوا څخه هم جګړه راباندې پیل سوه. موږ دښمن تر فشار لاندې راوستی او پر شا وتمبېدی. نو نسبتا زموږ لپاره ښه ورځ وه. سرتیري د مخابرې له لارې د طالبانو پر خبرو غوږ نیسي چې هغه مخابرې ته آیکم چاټر ویل کیږي. ژباړونکی چې مخابرې ته یې غوږ نیولی وي سرتیرو ته د طالبانو د فعالیتونو په اړه خبر ورکوي. او طالبان هم پوهیږي چې موږ یې اورو او کله ناکله یې زموږ پر ضد کاروي. موږ د طالبانو خبرو ته غوږ نیولی. ما همدا واورېدل. هغوی وایي چې موږ یې لیدلی یو. دوی وایي چې هر آسان هدف باید په راکټ وویشتل سي. دوی همدا اوس زموږ شاوخوا برید ته آماده کیږي. دا چې موږ په نښه سوي یو نو اوس باید چې له دې ځایه ووځو. زه پوهیږم چې زموږ د تیښتې په حالت کې به حتما یو کمین راته نیول سوی وي. دا هغه مشکل دی چې د کال په دې وخت کې سرتیري ورسره مخ دي. دا جوار هر څوک او هر شی پټولی سي. دوی زموږ د تګ غږ اوري. کیدای سي زموږ انتنونه وویني. نو دوی د ناتاره ډزو په مټ سرتیري ویشتلی سي. نو موږ باید له دې ځایه ولاړ سو. قمندان ډاني کارټر ته نوي معلومات را رسېدلي دي. په مخابرو کې طالبان وایي چې موږ په باغ کې یو. دلته هغه باغ دی. دوی پوهیږي چې موږ دلته یو. باید ووایم چې موږ یوازې لږ تر لږه نیم ساعت کېږي چې دلته را رسېدلي یو. او دا هر څه دا ښیي چې په هغه یوه کال کې چې زه نه وم ډېر بدلون نه دی راغلی. لا هم طالبان سته. په ځانګړي ډول د کال په دې وخت کې طالبان لا ډېر وي. په 200 متره کې شاید جګړه پیل سي. پریوزه ټیټ سي لعنتیانو. شاید دا طرف امن وي. پر دې خوا به ووځو.
راکټ دې سر کښته که. لومړی د کلاشینکوف ډزې او بیا د راکټ ګولۍ له دې خوا راغلې. موږ په لومړي کرښه کې یو. دې طرف ختیځ ته. دښمن دې طرف ته هم دی. دا بیا هغه کیسه ده. د پیښې په وخت کې یو ملکي هم دلته ګرځېدی. دوی هلته ځي، تقریبا 1.5 متره شاته دي. جانې تا څه ولیدل؟ هغه طرف ته دښمن هلته دی. طالبان فقط 10 متره لرې دي او موږ محاصره سوي یو. اوه ډېر نږدې وو. ډزې ډېرې نږدې سوې. روزه راځي ور مخته سو. موږ هغه خلاص ساحې ته ور وتلی سو. اوس د دښمن سره مخ یو چې د 4 خواو څخه ډزې کوي. له دې طرفه 2 راکټه راوشغېدل. ټیټ سئ ټیټ سئ. ته برید پر وکه. طالبان پر هغه بام دي. موږ رانږدې شوي یو. راځئ وځو. دانې پرېکړه وکړه چې د دښمن په ډزو کې ور مخته سي. ډېر نږدې ورته راغلي یو. دا یو د خوب حالت دی. دلته ور مخته سئ. راځئ چې ناويلې ته ورښکته سو. ټیټ اوسئ. Here we go. Yeah. Well, as you can see, I'm in the fucking ditch again, brother. یاره د دې لښتې تر تګ خو چې وشتل سوی وای ښه و. تر اوسه لا د دواړو خواو څخه ډزې راباندې کېږي. دا حمله یوازې د هوایي برید له لارې مهار کېدلی سي. موږ باید همداسې مخ ته څکېږو تر څو د کمین څخه ووځو. مګر چې مخ ته ځو نور هم د دښمن په نښه کې راځو. Whoa. Fucking hell. IDS. زموږ پوځ هلته دی. زموږ پوځ په هغه کور کې دی. راځئ چې هغه کور ته دننه ولاړ سو. هلته به خوندي یو. راځئ. Oh, mate, fuck it. Let's get on with it. هغه خوندي کور ته د تګ لپاره باید چې له دې خلاص ساحې تیر سو. دا یو خطرناکه وخت دی. باید ډېر احتیاط وکړو. Ready? Up front, son. Hey, boys, the joys of fucking war. Fucking hell.
موږ پر غلطه لار راغلي یو. دوی موږ ته انتظار دي. اوس هم محاصره یو. شاید اوس ورڅخه ووځو. ځو؟ سمه ده ځو. راځه. زموږ د شا طرف ته فکر کوه. د شا له طرفه مو ساته. جنوبي طرف مو خوندي دی. افغانستان ته دا یو ډیر بد ښه راغلاست و که نه؟ دا له چپه اړخه راځي. پوه سوې؟ هڅه وکړه چې پر ما دې پام وي. خوشحاله به سم. دانې پرېږده چې یو څه هوسایي وکړم. د 4 ځایو څخه ټیزې راباندې کېږي. شمال، شمال ختیځ، شمال لویدیځ او د ختیځ څخه هم شاوخوا مؤثره یو. موږ یې باید چې مخ ته وتمبوو. موږ یې په کمین کې وختلو. هو دوی موږ ته اماده وه. خو اوس دوی ختیځ خواته ځي. نو باید چې مشوره سره وکړو. بله ډله چې په ختیځ کې جنګېږي د هوان تر بریدونو لاندې ده. کله مې چې وغوښتل سګرېټ ولګوم نو طالبانو زموږ ځای په نښه کړ. اوف ډېر نږدې وو. راځئ چې هغه بل جوالت ور واوړو. ژر ژر ژر. ډېر ناڅاپه برید و. زموږ بار هم ډېر دروند دی. سرتیرو ښه وظیفه ترسره کړه. دا زموږ لومړی ځل دی چې دا ډول حمله راباندې کېږي. ښه وروغ ورڅخه راووتو. لکه چې د توپچي ډزو امر یې ورکړ. د شلې د هغه غاړې د قرارګاه څخه چې 1 کیلومتره لرې ده پر هغه کور اوس د توپ ډزې کوي. د کوم څخه چې ډېرې ډزې کېدلې. دا توپ و؟ هو. دا د قرارګاه څخه د توپ ډز و. د دوی دپاره مهمه دا ده چې خپل عسکر په نښه نه کړي. یوازې هغه کسان په نښه کړي چې زموږ د پوځونو سره جنګېږي. یو نفر په مخابره کې لارښوونه ورته کوي. که دوی پوه سي چې برید پر دې کور دی نو د هغه کور څخه ژر لرې کېږي تر څو تاوان ورته ونه رسېږي. یاره پرېږده چې یو څه هوسایي وکړو. یقینا دغه کور دی. بل وار یې وکړ. کله چې یو وروستی توپ وویشت نو موږ مخ ته روان سو. اوس موږ د دغه دوو ودانیو ترمنځ یو څه حساس وو. موږ پسې ورځو چې حالات وڅېړو. سمه ده؟ موږ فکر کاوه چې نور خوندي یو. خو بیا برید راباندې پیل سو. پر هغه کور یې بمبار وکړ چې طالبان پکښې وو. دا الوتکه وه؟ موږ فکر وکړ چې طالبانو هوان را وتوغوي. خو هغه د جټ څخه د طالبانو پر یوه کور 1500 پونډه بم ولوېد. د آخري ځل لپاره برتانوي توپونو ډزې وکړې. تاسو ولیدل چې زموږ ترمنځ څومره توپیر دی. زه 1 متر لوړ غورځم خو دوی آرام وي. راځئ چې سره خپاره سو. د دې شاوخوا لا هم طالبان سته. قومندان نیک ګولډر زموږ سره په کلا کې یو ځای سو.
د جګړې په پای کې موږ وتوانېدو چې ځان یوه کور ته ورسوو او داسې ښکاري چې وضعیت آرام سو. خو سرتیري لا هم ډېر اندېښمن دي چې طالبان به تر ماښام مخکې یو بل برید وکړي که نه. د تیر په پرتله چې زما په یاد دي اوس حالت ډېر سخت سوی دی. موږ بختور وو چې زیات تلفات مو ونه لیدل. په دې هیله چې اوس به د قومندان نیک سره خبرې وکړای سم. نیک وخت لرې؟ هو. جګړه خو لا پوره ختمه نه ده خو چې تاریخ هسې شاید برید ونه کړي. That's correct, yeah. I mean, it's certainly our experience over the last few months. همداسې ده. مطلب د تیرو څو میاشتو راهیسې همداسې قصه ده. عجبه به نه وي که تر شپه کېدو وړاندې بل برید راباندې وسي د دې لپاره چې موږ ته وښیي چې دوی پوهېږي موږ چیرې یو. بیا موږ مجبور یو چې د هغه ځایه څخه ووځو. بیا به زه د سبا دپاره بل پلان جوړوم. هیله لرم چې هغه شمالي سیمو ته پرمختګ وکړو. د دوی مخابرو ته غوږ سو تر څو پوه سو چې دوی او د دوی مشران چیرې دي. Again, so we can identify where they are and where the bosses are. That's correct, yeah. The commanders. Thank you, Ken. Thanks, Ron. دا چې زه بیا په لومړۍ کرښه کې یم دا زما لپاره یو حیرانونکې ورځ ده. خو زما فکر ته دا نه راځي چې دا د دې سرتیرو د ورځني ژوند یو عادي برخه ده. Of everyday life. دا د شپې 10 بجې دي او ماته هیڅ خوب نه راځي. دننه راتلای سم او داسې ښکاري چې نور هم ویښ دي. مننه ستاسو د دعوت څخه. آیا تاسو تر اوسه په دې اړه فکر کړی دی چې تاسو دلته د سیاسي موخو دپاره راغلي یاست که نه تاسو د یو سرتیر په حیث خپله وظیفه اجرا کوئ؟ موږ سیاسي ذهنیت نه لرو. زه په دې خاطر دلته راغلی یم چې دا ټول هلکان راغلي دي. که زه نه وای راغلی بل څوک به راتلی. دغسې نه ده. موږ دا هر څه د یو بل لپاره کوو نه د یو څه لپاره. موږ سیاسي چارې سیاسي خلکو ته پرېږدو. څومره د دې ویره لرئ چې ممکن خپلې پښې له لاسه ورکړي یا په بم ووژل سي؟ که په دې اړه ډېر فکر وکړې نو ژوند به دې در وخوري. تا ته به هم در معلومه سي. موږ روزل سوي پوځیان یو خو څه چې دلته پیښیږي د هغه دپاره آمادګي سخته ده. چې دلته راغلي یاست څوک ډېر ډار سوي دي؟ که څوک تا ته وایي چې زه نه بیریږم نو هغه درواغ وایي. کله چې یو مرمۍ ستا بغل ته موښلي یا دې لوړ پر سر تېرېږي نو حتما به ډارېږي. دا هر یو د مرمۍ څخه د 1 انچ په اندازه بچ سوی دی. دا هر یو. ما فکر نه کوه چې افغانستان چې دومره خطرناک وي. زه به هیڅکله بیا افغانستان ته رانسم. دا ډېر خطرناک دی. د ځورونکو فکرونو سره مې سر ښکته ځوړند سو. په راتلونکو 4 ساعتونو کې به زه بیا د ډلټا کمپنۍ له سرتیرو سره د جنګ په ډګر کې یم چیرې چې دوی یو ځل بیا خپل ژوند د طالبانو سره په جنګېدلو په خطر کې اچوي. موږ اوس راپاڅېدلو. اوس نو رڼا کېږي. دا هغه ځای دی چیرې چې تېره شپه پکښې ویده وو. سخت یخ دی. هر څه مو لانده سوي دي. دا باید چې په بسته کې را سره یوسم. د دې څاه څخه موږ اوبه راکاږو. ځینې نور سرتیري په خونو کې دننه دي. دا ګورئ دننه یو څه ګرمي ده مګر دا هغه سرتیري دي چې ګرده شپه یې پیره وه شاوخوا ګرځېدل. او هغه قومندان دی چې تر اوسه بیده دی. دلته د اوسېدو او د وختي تګ ګټه دا ده چې طالبان ډېر وختي نه راپاڅېږي. هغوی د شپې د لیدو وسایل هم نه لري. نو په 40 دقیقو کې به له دې ځایه ووځو او د محفوظې لارې به خپل سفر ته دوام ورکړو. ته باندې 5 بجې دي او موږ حرکت کوو. هلکان باوري دي چې طالبانو ته مو ځای معلوم دی او په کمین کې دي خو موږ احتیاط کوو په دې هیله چې هغوی تیر باسو او محفوظې ساحې ته ووځو.
دا چې پرون جګړه ډیره سخته وه د نیک ملګرو فیصله وکړه چې نور توپونه هم راوغواړي. زموږ څخه 15 کیلومتره جنوب ته په مساقله کې ماسټف ټانګونه ګمارل سوي ترڅو شمال ته حرکت وکړي او زموږ په راتلونکو عملیاتو کې د طالبانو پر ضد زموږ ملاتړ وکړي. ډلټا کمپنۍ د شمال لور ته نور هم پرمختګ کوي او د دوی هدف دا دی چې د هغه ځای طالبان د هوایي او ځمکنیو ځواکونو په مرسته له منځه یوسي. پټي او کورونه خالي دي، ځایي خلک نورو سیمو ته بېځایه سوي دي. ښکاري داسې چې طالبان دلي دي او موږ ته انتظار باسي. په همداسې حالاتو کې جګړه پیښیږي. موږ دلته د شپې تېرول دپاره راغلي یو. جنگ بیا شروع سو. بیا د پرون په څیر د جوارو په پټي کې راګیر یو. موږ اوس دښمن ولیدی او دا ښه خبره ده. د بسټین میدان څخه اوس اپاچي څرخکې پر لاره دي چې د طالبانو ډیر باد ورڅخه کیږي. دوی پس پر یو ساحه کې په یو کور کې لیدل سوي دي او بیا د یو بل برید پلان هم لري. کله چې هغه بل لوري ته وتلو نو هغه لوري ته بمونه وو. د پټي څخه ځکه راووتلو چې ژر د دې ځایه ولاړ سو. ژباړونکي په مخابره کې د طالبانو ډېرې خبرې اوري. په مخابرو کې سره وایي چې هر څه اماده دي نو ښکاري چې کمین یې هم نیولی دي. طالبان موږ ته نږدې دي خو دا چې پټي ډېر ګڼ دي نو نسو ویلی چې څومره به رانږدې وي. موږ باید چې لاس په لاس جګړې ته اماده سو. موږ ته وویل سول چې باید چړې اماده کړو. چړې ځکه اماده کوو چې ښایي ورسره ښکیل سو. موږ نور هم د دښمن سیمې ته ننوځو. دوی اوس خپله وړتیا اندازه کوي. موږ فکر کاوه چې خوندي یو خو بیا هم یوه ډېره عجیبه پیښه وسول. موږ بیا محاصره یو.